السلام علیکم ګرانو دوستانو، د کرکټ په اړه د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه. لومړی د محمد نبي د مینوالو دپاره ډیر زیات بد خبر محمد نبي کرکټ پرېږدي، او بل بد خبر دا چې د افغانستان د کورني کرکټ یو ستوري لوبغاړي په حق رسېدلی دی. دریم د خوشحالۍ خبر، د افغانستان کرکټ بورډ د 5 کلونو لپاره سپانسر پیدا کړی دی. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. هند د پاکستان په ارمانونو خاورې واړولې او بنګلادیش یې مات کړ. هند د شلوريز نړیوال جام په خورا مهمه لوبه کې بنګلادیش ته په 5 منډو ماتې ورکړه او د پاکستان په هیلو او ارمانونو یې خاورې واړولې. په ایډلیټ کرکټ لوبغالي کې د بنګلادیش لوبډلمشر شکیب الحسن د لوبې پچه وګټل او هندي لوبډلمشر روهیت شرما ته د توپخنې بلنه ورکړه. هند په ټاکل شوو 60 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې وکړې چې کیل راهول 50، سوریا کومار یاداو 13 او ویرات کوهلي تر ټولو زیاتې 4 ناسوځېدلې منډې وکړې. د بنګلادیش لخوا حسن محمود 3 او شکیب الحسن 2 ویکټې واخیستې. د بنګلادیش په پاڼۍ کې باران شروع سو. په 14 اورونو کې ورته 150 منډې هدف وټاکل سو چې هغوی په 6 منډو وبایلل. لوټونډاس پکې تر ټولو زیاتې 60 منډې وکړې. د هند لپاره ارشدیپ سنګ او هارتیک پانډیا 2 ویکټې واخیستې. ویرات کوهلي د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول سو. افغانستان کرکټ بورډ او ډریم سپورټ شرکت له اوږدې مذاکراتي پروسې وروسته د مالي همکارۍ او ملګرتیا تړون لاسلیک کړ چې پر بنسټ په افغانستان کرکټ بورډ ته د یاد شرکت له لوري د 5 کلونو په موده کې 3.43 میلیونه ډالر ورکول کیږي او دغه راز به د کاروونکو ټوکونو یا NFT عمومي عواید له لارې هم 10% ګټه افغان کرکټ بورډ ته ورکوي. بلخوا د محمد نبي د مینوالو دپاره ډیر زیات بد خبر، محمد نبي کرکټ پرېږدي. محمد نبي وایي سږ کال مې د بیګ باش لیګ لپاره نوملیکنه نه ده کړې ځکه دغه لیګ ډیر اوږد دی. بل داسې فکر کوم چې زما د کرکټ وروستي وختونه دي. کوشش کوم چې په دې وروستي وختونو کې د خپل کورنۍ سره یوځای پاتې سم. ممکن د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوريز لوبډلمشر محمد نبي ساحل تر نړیوال جام وروسته له کپټانۍ او ملي لوبډلې سره مخه ښه وکړي. د افغانستان د داخلي کرکټ دغه ځوان لوبغاړي صدام توتاخیل په حق رسېدلی دی. ځینې ملګري وایي چې د زړه حمله پرې راغلې ده. خدای دې وبخښي، ډېر ځوان او دا د مرګ وخت نه و. د معلوماتو په اساس د په څه باندې 50 لوبو کې تر 1200 ډېرې منډې کړې وې. ژوند نیمګړی دی، مرګ حق دی. ملګرو او کورنۍ ته یې تسلیت وایم. په شلوريز نړیوال جام کې افغان لوبډله د راتلونکي جمعې په ورځ غرمه 12:30 بجې خپله وروستۍ 5مه لوبه د غښتلي سیال استرالیا پر وړاندې ترسره کوي. څه فکر کوئ، افغان لوبډله به د استرالیا لوبډله ماته کړي او که نه؟ تر دې مخکې افغان لوبډله د استرالیا سره په شلوریزه فارمټ کې نه ده مخ سوې. د استرالیا پر وړاندې باید هغه لوبغاړو ته چانس ورکول سي چې په لوبډله کې اخیستل سوي دي. تر اوسه په لوبو کې چانس نه دی ورکول سوی، لکه سلیم ساپی، قیس احمد او درویش رسولي. 2 تمریناتي لوبې ترسره سوي دي، 2 نړیوالې شلوریزې لوبې ترسره سوي دي او 2 د باران له امله بې پایلې پای ته رسېدلي دي. په راتلونکې لوبه کې باید د فرید ملک پر ځای سلیم ساپي ته چانس ورکړي. سلیم ساپی ځوان لوبغاړی دی، نوی لوبغاړی دی، تر اوسه پورې نړیوالې لوبې نه دي ترسره کړي. دا به د دوی ارمان چې په نړیوال جام کې لوبه ترسره کړي او دغه ارمان دی باید په راتلونکو لوبه کې پوره سي. سلیم ساپی یو ډیر زبردست بالر دی. د تر اوسه پورې نړیوالې لوبې نه دي ترسره کړي خو په کورني کرکټ کې ډیر ښه ځلیدلی دی او سږ کال په شپږیزه لیګ کې هم د بوس ساتونکو لپاره ښه تمام سوی و. اوس یې هم روزونکي وایي چې سلیم ساپی ډیر ښه روان دی. خپل آینده ته سوچ کوي، په آینده کې به د دسه یو ډیر زبردست په زړه پورې بالر جوړیږي. نور خو هسې هم د افغانستان د مخکې تګ چانس نشته، نو دغه ځوان لوبغاړو ته د چانس ورکول سي. د مجیب پر ځای د قیس احمد ته چانس ورکول سي، د ګلبدین نایب پر ځای د درویش رسولي ته چانس ورکول سي او د فرید ملک پر ځای د سلیم ساپي ته چانس ورکول سي. یو بل بد تازه خبر دغه دی چې په دغه لوبه کې هم د باران امکان شته. په دې هیله چې په دغه ورځ باندې باران ونشي او افغانستان د استرالیا پر وړاندې لوبه ترسره کړي. افغانستان مخکې هم خپلې 2 لوبې بې پایلې د باران له امله پای ته رسولې وې. په دې هیله چې په راتلونکې لوبه کې باران ونشي او افغانستان د قوي لوبډلې استرالیا پر وړاندې لوبه ترسره کړي. که مو دا ویډیو خوښه سوي در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.